سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. د افغانانو پښتنو ناخوالې دومره ډېرې دي چې بنده یې اوري نو زړه یې په درد اخته شي. د کابل هغه ګل ګل ماشومې چې مکتبونه به ویل او د سبا هغه روښانې څېرې وې چې لا به ډاکټرانې جوړېدې یا به پایلټې جوړېدې یا به د نړۍ په سطح په نورو مختلفو شیبو کې راپورته کېدلې او د افغان د ښه ژوند هندارې به ګرځېدې. خو له بده مرغه هغه نجونې خو له مکتبه، له مدرسې یا له نورو زده کړو څخه محرومې شوې وای، خو متاسفانه چې دغه درپدره شوې ماشومې د یوې ګولې ډوډۍ دپاره ګرځي او لا خو چېرته په انبارونو کباړ ټولوي او یا چې کومې دي د یو سوال لاسونه یوه او بل کاکا ته نیسي. نو معلومه ده چې په داسې یوه ماحول کې چې دی په انبارونو ګرځي یا سوال ټولوي، نو له هغه ماشومه څخه به ته څه توقع وکړې؟ آینده به دا څنګه ژوند ولري؟ آینده به دا څنګه بچي د دې خاورې دپاره وروځي؟ دا تصویر چې کوم دی دغه ډېر ودردولم او دا یو څو خبرې مې له تاسو سره شریکې کړې.